السلام علیکم ملګرو څنګه یې ښه یې امید لرم چې ټیک ټاک به یې راسئ چې وګورو چې دا نادیه خیال او ریما خیال څه کوي دا څه خوري وریجې خوري خدای دې خیر وکړي په جنګ باندې سر شو یالله ته ووایي یالله توبه آخري وخت یې ګله جي وریجې په پراټه جنګ. السلام علیکم ګرانو مینهوالو، زه یو ځلې بیا د نادیه خیال پروډکشن د لایف کلیو او خپلو مینهوالو سره وایه د نادیه خیال السلام علیکم ګران مینهوالو او زما ګرانو خپلوانو ترورۍ زامنو او د ماما زامنو او نور څه او ګرانو کتونکو څنګه یې امید لرم چې ښه به یې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې څنګه دي ماشاءالله لکه زور د ژوند په مزو کې لکه په پراټه چې جنګ لګولې او که نه داسې به لکه تاسې مې زموږ غوندې جنګ کوئ او خاص کر به مینهوال چې کوم دي که د بچیو ډېر جنګ لګوي امې ته به وایي یا به خور ته وایي چې شابه به یې بچی پخه کړه هغوی به ورته نه پخوي څوک ورته چې کافي راله پخه کړه هغه به ورته نه پخوي نو که تاسو پرې راځئ زموږ سره وڅکئ موږ سره به شریک وڅکئ خو پراټه نه پراټه نه در کوټه چې کار د پراټې نه کوم چې موږ به ځان نه جنګ کولو نو تاسو به بلا جنګ په پراټه باندې دا خو به مینهوالو ته زموږ جنګ هم ښکاره شي نو خودو چې موږ خبر نه یو کیمرامین صاحب کیمرامین لګولي دا کیمرامین صاحب نه دا کیمرامین صاحب ډېر باندې زموږ همیشه تاسو ته جنګ ښیي دا وګورئ موږ جنګ کولو او مینهوالو تاسو ته چې کوم دی زموږ کیمرامین صاحب لایف باندې زموږ جنګ وښودو نو مه کوه که نه وږي سترګې لا کړو نو ته یې ولې کوې ستا هغه پراټه زما باندې سپینه راکړه تا سره د روټۍ وږي واغسته سترګې نو خپله سره پرته خو سترګې دې وږي دي ته وګورې مینهوالو ته وګورې یو د چرګ هډوکی یې داسې په خلطه خلطه وخوړل هغه ما څنګه خوړلی مې دا وګوره دا وګورې داسې شي ما خو دومره شوق دې وخوړو تاسو خو نور پوهېږئ که نه داسې خوراک چې ما داسې خوراک نه دی کړی داسې کوي مینهوال دومره خوراک ونه کړو ولې نه مینهوال هغه چې شو دا وګوره دومره خوراکونه کوي بیا په ځای ناسته ده نو ښه یې که نه نو ستا غوندې خو نه یم چې وچ ډنډر کې یم مینهوال